السلام علیکم ملګرو دوستانو، امید لرم چې تاسو ټول به جګ جوړ خیر او عافیت سره یې. ملګرو دوستانو، یو ملګري تپوس کړی دی چې کله ښځه بیماره وي، حیض کې یا نفاس کې یا اولاد شوی او هغه چې کوم دی هغه بیماره وي. زموږ پښتو معاشره کې ورته څلوېښتي وایي. د څلوېښتۍ بیمارۍ یا چې کوم دی بیماري راغلي، مطلب لکه ټوټې راغلي، په پښتو کې ورته ټوټې هم ویلی شي. نو دې سره چې کوم دی بیا تاسو صحبت کولی شئ، خپل شهوت ښځې باندې برابرولی شئ که نه شئ. نو اسلام دا اجازت ورکوي چې 40 ورځو پورې 40 ورځې پکې شرط نه دي، خو پاکوالی شرط دی. کله چې د ښځې پاکوالی راشي نو تاسو هغې سره جما کولی شئ. او که چېرې پاکوالی نه راغلی نو د نوم نه ښکته او د پتونانو نه بره تاسو د دې نه استمتاع نه شئ حاصلولی. باقاعده چې کوم دی د هغې سینې شولي یا د هغې مرۍ باندې تاسو خوله ږدئ یا چې کوم دی داسې نور داسې څه چې کوم دی شونډې وغیره چې کوم دی تاسو په هغې باندې خپل شهوت برابرولی شئ. نو هغه چې کوم دی د هغې اسلام اجازت ورکوي. باقاعده چې کوم دی د دغه شیز اجازت نه ورکوي چې تاسو هغې سره په ساتي کې یا چې کوم دی دغه وکئ، شهوت برابر کئ یا چې کوم دی هغې سره جما وکئ. نو د دې اسلام اجازت نه دی ورکړی، بلکې هغه کم کس چې جما وکړله په حالت د حیض کې یا چې کوم دی په حالت د هغه نفاس وغیره کې، نو هغې دپاره بیا شریعت خپله کفاره مقرر کړې ده. نو امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که ویډیو خوښه شوه د ملګرو سره ضرور